مولانا احتشام الحق تانوی رحمت اللہ علیہ پا کراچے کی تقریر کو ناغب یو مثال ہوئی وی د یونان د خلکو پوزی خکولی دی د یونان د خلکو پوزی خکولی دی نکه پاکستان کی یو سړی بل ته وایي چې زه یونان ته ځم او دا غځای نه به تاله یو ښکلې پوزه راوړم د یو انسان پوزه به راکټ کم خشته او تاله به یې راوړم دی په دې خپل مخ ولګا ډېره ښکلې ښکاري دا پاکستانی ورته وایي چې زما دا خپله پوزه چې ده نو په دې ښه ساه اخلم بس دا ښه ده زه د یونان په پوزه څه کوم مولانا احتشام الحق تانوی رحمت اللہ علیہ وی که چا سره بل نظام هغوی ته ښکلی ښکاري نه ښکاري به زموږ د خپل اسلامي نظام دا ښکلی دی بیا دا خبره چا راوړله علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه ته احتشام الحق تانوی صاحب داسې ووی علامه صاحب وی دا مثال مې خوښ نه شو دا سړی دی ورته وایي چې زما خپله پوزه د یونان د پوزې نه بدرجه خشته ده ښکلې ده زه په هغې څه کوم یعنې زما خپل اسلام د نور نظامونو نه بدرجه بهتر دی اعلی دی زموږ نور نظامونو ته حاجت نشته دی زموږ دین اسلام اعلی او برتر دی د بل ضرورتمند ته نشته نو په دې ښکلي دین کې الله موږ ته د دنیا او د آخرت د کامیابۍ لارې ښوولي دي دا انسان چې الله پاک پیدا کړو نو د دې خاورې نه پیدا کړی دی د انسان بدن د خاورې نه جوړ دی او د ټولې دنیا د ځمکه چې کم ځای کې انساني آبادي ممکن ده نو اق زینو نش بیتا قسم خورا اللہ را ٹوڑ اکڑا خوشتا اکڑا خطے تی جوڑ اکڑا دا غین دا آدم علیہ السلام بدن جوڑ شو نو بدن دا دیزمکینا دا خورینا جوڑ شوی دی او دی سر روح چی دین آغا دا عالم بالان راغلی دی دا برنا دا اللہ پا حکم روح راغی و دی بدن سرا یوزے شو بدن دا خور جوڑ دی او دا دی خطی نچے جوڑ کنو دا بدن پا دی زمکا پروتو نور پہ لگی دا ہوا پہ لگی دا اوچ کڑس شو دا خور نا جوڑ شوی شیک تاسو پا نور کے دے او اوچ شی ٹکری دی نا جوڑ شی یا چے پا اور کے پوخ شی او تنگڑے ورکے نو کلنگارے کئی نو دا بدن دقا شانتے او کلنگی دا پا اوری پخکڑی ندی صرف نور پہ لگے دلی دی ہوا پہ لگے دلی دا او بدن دا سے پوک شو لگے چی پا اور کے پوخی او تنگڑے ورکے نو کلنگارے کئی کل فخار دا ٹکری پشان و دینا مخ کے اللہ پاک دے فرشتو تا اطلاع ورکڑے انی جاعل فی الارض خلیفہ زمکہ کی خلیفہ پیدا کوما دا شیطان پتمو ویبل خلیفہ بسو کی خوزخیم ما ولکلونا عبادت کرے دی نو ما با خلیفہ کی نو دا زمکی حکومت با مال را گئی نو چکل دا آدم علیہ السلام بدنی اولی دی پا زمکہ پروت دی نو دا شیطان راغی او دا دی بدن نتاو را تاو کے دو آسنا نوی شیع جوڑ کرے دی دیرہ تا خلیفہ نکی تاویده را تاویده بیا دی بدن که دنن ورغی او دنن پرزه او کتی بیا زر رو و تبار دا خود دنن درد دی نو که فرض که دی خلیفه کنو دی خود پاسان را برزیگی زبی را پرزوم بیا دوباره ورنن و تو بدن که دنن پرزه گوری یو پرزه گوری نو دی زرت او کتی دا خود هر طرف نبند دی تا بسنگ ورزمان نو بیا دی پیریانو لا اللہ یو طاقت ورکړي چې دی مختلف شکلونه بدلی را بدلی یتشکل باشکال المختلفه نو دی شیطان وی که زه ځان داسې نری کما چې دی وینه کې ورګټ شمه نو دلته به دننه هم لاړ شم واپس به مرځي زه لار مې هم صحیح کړه د تلو راتلو او دا زړه د ټول بدن دارالخلافه ده
چې دا ځای قبضه کړم نو ټول بدن زما په قبضه کې راغی نو که فرض که دی خلیفه شي او دله الله کومه ترقي ورکوله دا ترقي به زړه ته راشي زه به دې زړه کې اغلا وکړم دته به هېڅ هم پاتې نه شي نو دی به ترقي نه کوي الله حفاظت کوي د انسان نو د حفاظت دپاره انتظامات هم کوي غل چې غلا کوي نو دا په تیاره کې کوي په رڼا کې نه کوي نو دا شیطان وایي زه به دې زړه کې ورته ناست یم نو الله ورته په دې زړه کې نور پیدا کړ نور د معرفت یې ورته پیدا کړ رڼا پکې پیدا شوه نو چې کله رڼا راشي نو غل هلته بیا ایسارېږي نه تښتي نو الله آدم علیه السلام پیدا کړ او د شیطان د حملو نه بچ کولو دپاره نور د معرفت یې پکې پیدا کړ او دا ټوله دنیا چې خوشي وي هېڅوک پکې نه یو انسان وي نو دته خاطره به وي که به نه وي دا نور ځناور به راځي دی به حمله کوي نو د دې نورو ځناورو حیواناتو نه د پیریانو نه د بچ کولو دپاره الله هر انسان سره فرشتې مقرر کړي دي نو که دا فرشتې نه وی نو د پیریانو د شیطانانو د ځناورو به دا انسان زره زره کړی و خو الله د بنده حفاظت کوي فرشتې یې ورسره مقرر کړي دي او زړه کې ورته نور د معرفت هم اچولی دی نو په دغې رڼا دی د دشمن نه ځان بچ کوي هر انسان کې الله رڼا پیدا کړې ده آدم علیه السلام کې رڼا نور د معرفت او هر مسلمان هر انسان چې پیدا شي نو ده کې دقه رڼا وي کل مولود یولدو علی فطرت الاسلام نو په فطرت اسلامی چې پیدا کېږي نو زړه کې ورته الله رڼا اچولې ده انتظام ولا الله کړی دی خو که د دې رڼا انتظام حفاظت ونه شي نو دا بیا ضایع کېږي نو هر انسان داسې وګڼه لکه یو بلب او دا بلب چې پروت دی او په تیاره کې پروت دی نو دې کې دننه څه دی نو دې بلب کې دننه تیاره ده بهر هم تیاره ده هېڅ هم پته لګي نه خو که د دې بلب د دې تارونو کنیکشن د پاور هاوس سره وشي نو د بلب کې دننه دومره رڼا پیدا شي چې دننه دکې هم رڼا ده او ګیر چاپېره نور هم رڼا بیا ورکوي نو انسان د بلب په مثال دی او د کنیکشن دپاره دوه تارونه ورسره دي او هغه دوه تارونه به راوالې نو چې د بجلۍ سره یو ځای کې نو دې بلب کې رڼا خپله هم پیدا شوه بهر رڼا او که بجلۍ سره د دې کنیکشن نه وي نو د بلب دا دوه تارونه که موږ والو او د صدر صاحب کورسۍ پورې وتړو نو دې بلب کې به رڼا راشي نه د بلب د تارونو کنیکشن که د وزیر اعظم کورسۍ پورې وتړو نو رڼا به راشي نه راځي کورسۍ څنګه چې د صدر او وزیر اعظم پورې وتړه نو هم پکې رڼا نه راځي البته دا تارونه به والې د دې بلب دواړه او دا به بجلۍ سره یو ځای کې نو چې بجلۍ سره یو ځای شي نو دې کې به رڼا راشي نو دا انسان د خواهشاتو په تیارو کې ډوب پروت دی هر انسان نفسانی خواهشاتو په تیارو کې پروت دی او چې کله د انسان تعلق د الله سره راشي نو د الله سره بیا د کې دونه رڼا پیدا شي چې غیر چاپېره دی نورو ته هم رڼا ورکوي او په دې بجلو کې دا غټ غټ تارونه هغې ته 11,000 وایي که د دې بلب دا دواړه تارونه موږ والو د 11,000 بجلۍ سره یو ځای کړو نو څنګه چل به وشي دا بلب به وسوځي مات به هم شي دونه تو کوي او ګړز به ناري کې مات به شي نو د 11,000 سره موږ بلب یو ځای کوو نه بلکې د 11,000 سره ټرانسفارمر لګېدلی دی او هغه ټرانسفارمر نه چې کنیکشن والی نو که بلب دی او که راډ دی او که پکې دی او که نور مشینونه دی هغه بیا کار کوي نو براه راست یو بنده د الله سره کنیکشن نشي قایمولی ځکه د الله هغه تجلیات دومره دي چې دی ورته د ټینګې نه دی دی به ختم شي دې وجې نه په دنیا کې الله بنده ته خپل دیدار نه ورکوي ځکه دی برداشت نشي کولی د الله دیدار خو ګران دی
په آخرت کې په جنت کې به وي هلته به الله بنده کې قوت هم پیدا کړي طاقت به هم پیدا کړي د لیدو برداشت به هم پکې وشي خو دنیا کې کېږي نه او په دنیا کې د الله دیدار خو ګران دی نو ولې د فرشتې لیدل اسان دي جبرائیل علیہ السلام الله یو واسطه جوړه کړې ده د پیغمبرانو سره تعلق دی هر پیغمبر له چې جبرائیل علیہ السلام راغلی دی نو د فرشتې په شکل کې نه دی راغلی ځکه پیغمبر هم د فرشتې د لیدو طاقت نه لري نو جبرائیل علیہ السلام که پیغمبرانو ته راته نو انساني شکل کې به راته نو زمونږ پیغمبر علیہ السلام ته هم انساني شکل کې جبرائیل علیہ السلام به راته یو ځل پیغمبر علیہ السلام خپل خواهش ښکاره کړ جبرائیل ستا چې لکه فرشتو کوم شکل دی ما هغې کې لیدلی نه نو ما ته لږ ځان ښایي نه د فرشتو شکل کې د الله محبوبه زما لیدل په هغې شکل کې ګران دي خو چې ته وې د حرم شریف نه بهر راوځه محل اجیاد ته راووته د ګیر چاپېره کلو ځای نه دي صرف غرونه او ځمکه او اسمان نور څه نه خو چې جبرائیل علیہ السلام د فرشتو په شکل کې راغی او پیغمبر علیہ السلام وکتل اقصات بېهوشه را پرېوته راوغورځېده بېهوشه شو جبرائیل علیہ السلام فورا انساني شکل ته راغی او اوچته یې کړ خپل زړه پورې ونیوه زه جبرائیل یم ته رسول الله یې پیغمبر علیہ السلام ستا دا وزرې خو دونه زیاتې چې د ځمکې او د اسمان دا لمنې ټولې پټې کړې ستا څونه وزرې دي وایي 600 وزرې مې دي او دا خو ډېر شی دی وایي دا زما دا خو لږې دي د میکایل 15,000 وزرې دي نو انسان کامل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په دنیا کې د فرشتې د لیدو طاقت او برداشت ونه لره الله لیدل به څنګه وي الله سره مخامخ کېدل خبرې اترې دا خو ګران کار دی نو الله پیغمبر پیدا کړ نو دا پیغمبر علیہ السلام د عامو انسانانو او د الله ترمنځ واسطه ده نو فیض حاصل که پیغمبر علیہ السلام د الله نه او پیغمبر علیہ السلام بشر دی انما انا بشر مثلکم زم ستاسو په شان د بشر یما او فرق دومره دی چې یوحا الیا ما ته وحی کېږي او تاسو ته وحی نه کېږي نو په بشریت کې سره یو ځای دي نو پیغمبر علیہ السلام د الله نه حاصل کړی فیض د بندیانو ته ورکړ نو اوس کنیکشن ملو شو نو که ته د الله سره کنیکشن غواړې نو د الله نیکان بزرگان بندیان دي دوی سره تعلق جوړ کا نو دا با شریعت پیران د شریعت مطابق دا د الله او ستا ترمنځ واسطه ده ته براه راست رسېدی نشې نو د خپل پیر صاحب سره تعلق چې جوړ کې نو تا کې هم رڼا پیدا شوه او د دې نه پس نور خلقو ته هم ستانه فیض رسیدی شي او تا خلقو ته رڼا بیا رسولی شي د انسان بدن د خاورې نه جوړ دی نو په دې باندې بیماریان راځي نو دې له علاج او دارو د دې ځمکې نه پیدا کېږي او دا روح د عالم بالا نه راغلی دی نو په دې روح باندې بیماری راځي او د دې روح هم کمزوریانې وي نو دې له علاج پکار دی نو هغه علاج چې روحاني هغه په وحی سره پیغمبر ته او د پیغمبر نه د هغه شاګردان د شاګردانو شاګردان تر اوسه پورې هغه روحاني علاج کیږي نو په بدن باندې بیماری راځي د هغې دپاره ډاکټر لبځي حکیم لبځي روح باندې بیماری لګي نو څنګه بیماری پې لګي نو کله که یو بنده د ګناه کار وکړو چې کله د ګناه کار وشي نو دا زړه پاک دی او په دې یو تور داغ ولګېده نو که دې بنده توبه وویستله نو دغه داغ به صفا شي او که توبه ونه ویستله نو دا داغ بیا تقاضا کوي د بل داغ د بلې ګناه یوه ګناه غوښتنه کوي د بلې ګناه چې توبه دې ونه ویسته نو پسې بله
ګناه کېږي تر دې چې د ګناهونو په وجه په زړه داغونه هم لګي او دا زړه تک تور شي دې نه پس دا بنده د نیکۍ او د بدۍ فرق نشي کولی بلکې په بدۍ باندې په شوق باندې ورځي او د نیکۍ نه اړخ کوي نو دې بیمارۍ دپاره تعبیر کړی د قرآن کلا بل ران علی قلوبهم د دې په دې زړونو باندې زنګ لګېدلی دی اوس دې نه پس دا زړه به هر وخت پریشانه وي په دنیا په مال او په دولت باندې زړه ته اطمینان نه حاصلیږي لوی لوی مالداره خلک وزیران امیران چې ښه ډېر دولت ورسره دی خوب نشي کولی د خوب ګولۍ به خوري دارو به خوري آرام نشي کولی بادشاهان هغوی آرام نشي کولی دا د زړه د بیمارۍ اثر دی زړه بې قراره دی اوس بیماری خو لګېدلې ده خو دې بیمارۍ دپاره علاج پکار دی نو علاج به یې څه وي الله هیڅ یو بیماری پیدا کړې نه ده مګر د هغې دپاره علاج هم پیدا کړې لکل داء دوا اوس د زړه دا بیماری ده نو د دې علاج الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار شه زړه ته اطمینان چې حاصلیږي نو دا په ذکر د الله بذکر الله تطمئن القلوب اطمینان د زړه په ذکر الله نو الله یادوا اوس الله دې بندیانو ته عبادات ورکړي منځ کوا روژه کوا حج زکات کوا نو دا د هر یو عبادت سره مقدار یې ښولی دی که مونځ کوې نو وایي پنځه مونځونه کوه که روژه وي یو د رمضان میاشت روژه ونیسه که زکات وي نو نصاب چې پوره شو نو څلوېښتمه حصه ورکوه حج دی په ټول عمر کې یو ځل دی نو د هر څه دپاره مقدار یې ښولی دی خو د ذکر دپاره مقدار مقرر کړی نه دی چې دومره ذکر وکړه فذکر الله ذکرا کثیرا ذکر کوه نو ډېر ډېر ذکر کوه کثیره لفظ یې ورسره ویلی دی دی نه دی چې ګېټه وکړه دوه ګېټې وکړه میاشت وکړه لس ورځې وکړه شل ورځې وکړه نو ډېر ډېر ذکر کوه او د نور عبادتونو سره شرطونه هم لګېدلي دي مونځ چې کې اودس والا لازمي دی ذکر چې کې نو دې سره شرطونه نه دي ویلې بلکې هر وخت هر حال کې ذکر کولی شي که ته په اودس کې او که بې اودسې نو هر وخت د الله ذکر کوه پیغمبر علیه السلام به ذکر کو یذکر الله علی کل احیانه هر یو حال کې به ذکر کو نو بعض حالات داسې وي چې هلته په ژبه باندې ذکر نه کېږي لکه بنده بې پردې دی او د سماعتي ته ناست دی نو په ژبه به ذکر نه کوي غسل کوي نو دغه وخت کې په ژبه به ذکر نه کوي نو چې په ژبه نه کوي نو پیغمبر علیه السلام چې به ذکر هر وخت کو نو دا بعضې حالاتو کې به په زړه باندې ذکر کوو چې کله په زبان نشي کېدی نو په زړه باندې نو علی کل احیانه هر وخت بیا ذکر کوو نو په ژبه باندې ذکر هم او په زړه باندې ذکر هم خو د ژبې د ذکر سره دا زړه دې بیدار وي او توجه دې وکړي نو دا ذکر به ډېر ښکلی اثر کوي یوازې په ژبه نه او ذکر د الله حکمونو منلو ته هم وایي هر یو حکم چې منې نو دا ذکر دی که ته مونځ کې دا ذکر دی که ستا روژه ده نو دا ستا ذکر دی که ته محنت مشقت د شریعت مطابق کې د دنیا کاروبار کې دا هم ذکر دی او په ژبه الله الله وی نو دا هم ذکر دی خو د زړه توجه دا ورسره برابر ده پکار ده فرض کا د 400 نه یو نوجوان تللی دی او په کراچۍ کې مزدوري کوي او دې هلته چې د سهار مونځ شي نو تسبیح راوالي وي په 400 کې زما پلار دی نو سل کرتې ووایي
او ماښام مونځ چې وشو نو بیا تسبیح راولي چې وخت وکړه بابا جانه هلته سهار هم سل ځله بابا یادې ماښام هم سل ځله او بابا له چاته روپۍ نه ده رالیږلې څو کال یې تېر کړل نو دې بابا نه څوک تپوس کوي چې بابا زوی دې څنګه دی بیغ دې وځي تپوس هم نه کوي موږ چاته نه یادوي تا نه یادوي نه مې یادوي هغه سهار او ماښام سل ځله وایي چې 400 کې مې پلار دی وخت وکړه بابا جانه خو د پلار تپوس نه کوي نو پلار وایي دا ذکر نه دی وایي ما نه یادوي بیغ دې وځي او بل یو نوجوان تللی دی نو هغه هره میاشت تنخوا والي نو پلار له راولېږي هلته چې کوم څیز یې خوښ شي نو پلار له راولېږي بابا له ورکړي نور په خولې هغه نه وایي دا سړی چې دنه تپوس کوي نو دې زوی ته دعا کوي ما یادوي زه یې هېر کړی نه یم هره میاشت مې یادوي هره ورځ مې یادوي نو اصل دا د زړه خبره د زړه محبت دا اصل ذکر شو دا د ژبې ورسره تبع شوله نو په ژبه باندې هم ذکر کوه خو په زړه الله یاد ساته چې الله دې په زړه باندې یاد کړی نو ته به کامیاب شي او داسې ذکر چې کې چې د ګناه په کار کې لګیا او الله الله هم کې دا هم ښه نه ده پخوا په دې پېښور کې جشن خیبر یو میله لګېدل هغې کې روا ناروا هر څه کارونه کېدل سرکش او ناټک وغیره دا بکیونه هغې له چې به کوم ټیکټ ورکوو نو سړی داسې اوچت ځای کې به ناست هغه به ټیکټ ورکوو پیسې به یې اخیستې او لاندې نه به سړی ولاړو لاس به ورته یو سړی نو هغه 2 دانې هم اړولې تسبیح یو لاس یې نیولې چې ټیکټ راکړه نو خلکو ورته کته وی لاس کې تسبیح دي 2 دانې اړوي خو بره د ګناه ټیکټ هم اخلي نو دا وی صبح برلب صبح برکف توبه برلب دل پر از ذوق گناه معصیت را خنده میں آیت ز استغفار ما صبح تثبوت وی صبح برکف لاس کې د تسبیح دي او توبه برلب په ژبه د توبه توبه و استغفار او استغفر الله او دل پر از ذوق ګناه زړه د ګناه د شوق نه ډک دی نو معصیت را خنده مې آیت ز استغفار ما ګناه لم خنده ورشي دا څنګه سړی توبه مو باسي ګناه هم کوي نو بهتره دا ده چې په زړه کې توجه الی الله وي او په ژبه باندې الله الله وي دا ذکر ډېر قوي دی که فرض که یو سړی په ژبه الله الله وایي او په زړه کې نه منې کوی ما خیر دی منې کول نه دي ښه دا په ژبه چې په ظاهره دی الله الله وایي دا به څه وخت پس اثر وکړي زړه ته به ورکوشي نو په زړه به بیا الله یاد کړي نو دې منې کومه خو بهتره دا ده چې په زړه دې هم الله الله وي او په ژبه دې هم الله وي او نور عبادات هم په توجه الی الله سره دي وي ما وی جوړه چې بس دی دا مونځ هم ذکر دی خو الله به پکې یادو یو حافظ صاحب نو د هغه د زوی د واده نیټه یې کېښودله د روژې نه مخکې بعضې خلکو ته وینا هم وشوله او روژې نه مخکې بیا په سوال جواب وشو حافظ صاحب راشه دا نیټه موږ ته منظوره نه ده دا بدله کړه نو هغه لاړه ډېرې ورته وویې چې بدلو نه او موږ خلکو ته وینا کړې خیر دی بیا به وینا وکړي خو هغه نیټه یې وله بدله کړله حافظ صاحب چې راغی نو ډېر خفه و رمضان و چې جومات ته ماسخوتن لاړو په مانځه ودرېده نو په ړومبنو رکعتونو کې 2 سپارې قرآن ووي خو چې قیدې ته کېناسته نو د نیټې ځای ته لاړه په توجه کې هغه ځای ته تللی دی او خلکو سره خبرې اترې کوي چې دا نیټه راله مه بدلوئ ناس په قاعده دی په مانځه 2 سپارې ویلي دي هلته تللی دی مقتدیانو سره د خدای خو کې هغوی چېرته بازارونو ته تللي په جومات کې یو حاضر نه دی نه امام حاضر او نه مقتدیان حاضر او دا تحیات هغه مودم ډېره تېره شو ډېر وخت هم تېر شو او ناګانه د مانځه په خوش اوازۍ باندې چې هغه نیټه یې بدله کړه
رستو یو پسې بوډا مقتدی نه هغه ولا فتح ورکوي چې السلام علیکم ورحمت الله علیه سلام ګرځولو وخت خوا کې ورته بل وي وعلیکم السلام دیکھې دا مونځ ذکر دی خو ذکر کم دی کې یو قسم الله نه دی یاد کړی ټول بهر دی نو داسې ذکر او داسې مونځ دی نامنظور دی نو که مونځ کې نو دا هم ذکر دی که د قرآن شریف تلاوت کې نو دا هم ذکر دی او قرآن په خپله قرآن ته ذکر ویلی دی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون نو د قرآن شریف تلاوت کې نو دا هم ذکر دی مونځ هم ذکر دی او دا سبحان الله الحمدلله وغیره دا هم ذکرونه دي نو هر یو ذکر په خپله موقع باندې کوه خو دې ټولو کې توجه الله او دا توجه برابرېږي د دې نیکانو بزرګانو په توجه سره چې کم صاحب سره دی د تصوف تعلق جوړ کړی دی او هغه درته دعا کوي او هغه در باندې خپل نظر ساتي نو انشاءالله ستا تعلق مع الله به جوړ وي هم به د دنیا ښه وي هم به د آخرت ښي الله دنیا او آخرت دواړو کې کامیاب لره سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین